دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار بلند منزلو سیمه کې د ګردیز ښاروالۍ په هڅو د ملګرو ملتونو د نفس دفتر لخوا د نړیوال بانک په مالي لګښت د نږدې 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یوه تفریحي پارک د جوړېدو چارې دي چې نږدې 80 سلنه یې کارونه بشپړ شوي دي. موږ وتوانېدو چې دلته یو تفریحي پارک جوړ کړو تر څو خلکو ته د تفریح زمینه هم مساعده شي او دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده کړو. نو په جوړېدو سره به انشاءالله دلته ډېر ښه تفریحي ځای به جوړ شي او د خلکو د سیاحت لپاره ډېر ښه زمینه مساعده شي. و درختای همیشه بهار یا سبز میگن صبر و از دست کار میشد که در تقریبا در مساحت 15000 متر مربع 7.5 جریب زمین این پروسه کاری تکمیل میشه. حمایت مالی از این مربوط مستعین است، مربوط بانک جهانی میشه و هزینه از این است 9 میلیون و 650 هزار افغانی که مدت پروسه کاری از تقریبا 4 ماه است. د سیمې اوسیدونکي د دغه پارک له جوړېدو خوښي ښایي او وایي چې دا به د ښار ښکلا زیاته او د خلکو لپاره به د تفریح مناسب ځای برابر شي. اخوا په دغه جوړېدونکي پارک کې بوخت کارکوونکي هم خوښ دي چې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د بادام مارکیټ ساحه ده د خلکو لپاره هم مهمه ده، د موږ لپاره هم مهمه ده او دلته ترې خلک ښه استفاده کولی شي. مثال دلته پارک جوړیږي او خصوصي دا کار وسو او هم ماشومانو لپاره هم د موږ لپاره یو ستیری ځای شو او دا ځای شان پروت و دا جوړ شو و ښکلا پکې پیدا شوه. نو موږ ډېر ورته خوښ شولو. دا پارک د مخکې مځکه دغسې پرته وه. د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین وایي پلان لري چې د ښار په ټولو شنو ساحو کې ورته تفریحي پارکونه جوړ کړي څو له یوې خوا خلکو ته د تفریح او کار کولو زمینه برابره او له بلې خوا د ښار شنې سیمې خوندي وساتل شي.